سلامونه. نن موږ راغلي یو د بلوچستان های کورټ ته. نن 3 د اپریل د میاشتې 2025 کال دی. نو نن زموږ په عدالت های کورټ کې چې کوم کیس اچولی وو چې په هغه کې زموږ د ECC کارت درلودونکو او د PUR کارت درلودونکو چې کوم د برخلیک د معلومولو دپاره وو. که څه هم زموږ د PUR کارت درلودونکو برخلیک در 2025 د جون تر 30 پورې معلوم دی، خو د ECC د نامعلومه دی. خو دا د تاسې وینئ چې په پاکستان کې حالات ډېر کړکېچن دي، خصوصا زموږ پر افغان کډوالو باندې چې نه مو اختر په خوشحالۍ سو، نه مو روژه په خوشحالۍ سو، او نه مو اوس ناست او سکون په خوشحالۍ دي. نو نن راغلي یو عدالت ته. نن زموږ پیشي ده، تر اوسه پورې نه وي پیش شوي. نو امید مو ده، تمه مو ده چې د بلوچستان های کورټ او دارنګه په پنډۍ کې او اسلام آباد او خیبر پښتونخوا کې هم زموږ د افغان کډوالو کوم مشران چې دي استازي هغه په های کورټو کې په دغه کیسو باندې اخته دي. نن هلته هم پیشي ده. نو موږ تمه د دغه عدالت د کوره څه ده چې زموږ افغان کډوالو ته کوم دا ضرب الاجل چې حکومت وفاقي حکومت راکړی یا صوبایي حکومتونه موږ ته دا ټیم راکړي. نو پکار دا ده چې موږ ته انصاف راکړل شي او زموږ دغو د افغان کډوالو دا 40 کلن کوم ژوند زندګي چې په پاکستان کې کړې ده باید دې ته وکتل شي او موږ ته یو داسې میکانیزم باندې کار وشي چې زموږ افغان کډوال که بیا هم هر وخت وطن ته ځي چې ښه په خوشحالۍ ولاړ شي او دغه 40 کلنه میلمستیا خدای نخسته بې خونده نه شي او موږ افغان کډوال ناهیلي ولاړ نه شو. مننه.